اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن د یو ډېرې مهمې برنامې سره ستاسو حضور کې یم چې دا د لوی افغانستان او د پنجاب په مقابل کې د جهاد او د راپرځولو لپاره یو لوی پراخ بنسټه نظام او د تشکیل په حق لدی چې هغه باید تاسو سره شریکم. ګرچې زه ټول معلومات نشم شریکولی ځکه هغه ډېر زیات وخت غواړي، خو زه به مختصرا ځینې معلومات او په هغې تشریحات به ورکړم. مخکې د نه چې د هغې موضوع ته لاړ شم، طبق معمول خپل هغه راپور چې د ننني یا پروني په سیمه کې د مجاهدینو حملات پر پنجاب یرغلګرو شوي دي هغه تاسو سره غواړم شریک کړم. یا دا بل دا چې لوی اتحاد یا د مجاهدینو ترمنځ یووالی او پیوستون راغلی، هدې ټول نه مهم دي، هغه به تاسو سره شریکم. اول خبر چې هغه هم د زیری او د خوشحالۍ خبر دی چې د تحریک لشکر اسلام پاکستان په نامه د صلاح الدین ایوبی ګروپ ډلې د ګل بهادر د ډلې سره ناسته کړې ده او دوی په حساب په دې ناسته کې ټول اختلافي موضوعات سره حل کړي دي، د اتحاد او د یووالي خبرې کړي او دا ویلي دي چې پس له دې به عملیات به مشترکانه او په شریکه پلانګذارۍ سره به کوي تر څو وشي کولی شي جهاد تقویه شي او دوی خپل هغه موخه چې د یو لوی اسلامي نظام او د افغانستان د ځمکو آزادول دي دې موخې ته ورسیږي. نو دا یو لویه لاسته راوړنه ده چې تحریک لشکر اسلام د صلاح الدین ایوبي ډلې د حافظ ګل بهادر د ډلې سره اتحاد کړی دی او د یو دغې ته لاسلیک یو معاهدې سره لاسلیک کړی ده او یو فیصلې ته سره رسیدلی دي. دا د مجاهدینو لپاره د جهاد لپاره په سیمه کې د دښمن ماتولو لپاره لوی قدم دی او هر ورځ تاسو ګورئ چې داسې خبرونه راځي او دا ډلې پیاوړې کیږي او سره یوځای کیږي او دا د اسلامي امت لپاره یو ښه اقدام دی. په عین حال کې یو اعلامیه هم صادره شوې ده، هغه ویل کیږي چې د دښمن د خپل د ناکامۍ او د پرځېدلو په حال کې دی او ورځ تر بله خپل پروپاګنډا او غلط خبرونه د رسنیو په ذریعه او خپل د افرادو په ذریعه د اسلامي مجاهدینو او د ازادي غوښتونکو په حق باندې دغه کوي چې د ده ته باید خلک متوجي اوسي، غوږ کېږدي او دغه اختلاف لپاره دوی لمن وهي په منځ د پښتنو بلوڅو کې، په منځ خپل پښتنو کې، په منځ مجاهدینو کې، تر څو دوی په منځ کې فاصلې جوړ شي او دوی خپل موخو ته ورسیږي. نو دوی دا اعلان کړی دی چې دا د دښمن د ناکامۍ علامه ده، تاسو دې ته غوږ به نه ږدئ، تاسو به خپل مجاهدینو باندې به اعتماد کوئ. په 19 د جنوري نن شمالي وزیرستان د میرعلي مرکز پټسي اډه کې د قطعې النصره غازیانو د سپکو او ډکو وسلو په ذریعه باندې خپل عملیات ترسره کړي دي او د دې په نتیجه کې دښمن ته مارک ژوبله اوښتې ده او دا ډله قطعه د النصره چې ده دا د حافظ ګل بهادر د مجاهدینو یو قطعه ده چې خپل حافظ ګل بهادر په دې لنډو وختو کې مخصوصا دا جوړه کړې وه او دوی په دغې شمالي وزیرستان کې خپل عملیات تیز کړي دي. 19 د جنوري ولایت بنو ولسوالي بنو سیټي علاقه زراد منډی د پولیس په ګرځنده ګروپ باندې د مجاهدینو خپل ماین چاودنه کړې ده چې د هغې په ترڅ کې 6 تنه د پاکستان د نظام پولیس وژل شوي دي. پرون 18 د جنوري درې اسماعیل خان دراز ندی ولسوالۍ د لیویز پر عسکرو باندې چاپه ووهل شوله. عسکرو د خبرېدو سره په منډه شول، سیمه یې پرېښودله او د دوی نه چې موټر او اسلحې پاتې شولې هغه مجاهدینو په غنیمت سره واخیستلې. 19 د جنوري پېښور ولایت خیبر ایجنسي د باړې ولسوالۍ د سهار په مال یعنی نن سهار پر ورسک نکي پوځي پوستې باندې د دراسکوف او د نور وسلو په ذریعه عملیات ترسره کړل. په هغې کې مرګ ژوبله شوې ده، خو د یو تن د مړینې خبر هم پکې موجود دی. دا لنډه جهادي او جنگي خبرونه دي سیمې نه. اوس راځم دغه لوی اقدام چې ما تاسو ته ویلی شوی دی او ډېر عمیق او درانه تاثیرات به په
راتلونکي کې ولري هغه دادي چې د مجاهدینو او د طلبای کرام د پاکستان د متعلق چې د پیساب ټي ټي پی باندې یادېږي او د نورو ډلو چې دوی سره اوس متحد شوي دي دوی یو ډېر لوی کار دا کړی دی چې دوی د ټول خپل سرتاسري د پاکستان په تشکیلاتو باندې کار کړی او دا تشکیلات اداري په دې شکل کې جوړ کړي دي چې دا سیمې په ولایتونو او په ولسوالیګانو باندې ایښلي دي او اوسه پورې دوی شپږ دېرش ولایتونه جوړ کړي دي دغه شپږ دېرش ولایتونو ته والیان تعیین کړي دي او ویلي دي چې نور ولایتونه به اضافه کوي او دې ته به والیان تعینوي د هر والي ترڅنګ یو شورا جوړه کړې ده چې هغې ته کمیسیون نوم ایښی دي ته 5 تر 7 تر 8 کسو پورې غړي ورکړي دي دغه کمیسیون او دغه شورا به دغه مسایل به د مالی نظامی استخباراتي ټول به سره څیړي او په دې باندې به دی بحث کوي بر علاوه د دې کمیسیون نه د استخباراتو ریاست د مالی ریاست همدارنګه د نظامی ریاست کمیټې سره جوړ کړي دا رئیسان هم دوی تعیین کړي دي او ټول معرفي کړي دي چون ما د لپاره مشکله ده چې زه د دې ټول د شورا د غړو نومونه واخلم او د دې رئیسانو نومونه واخلم صرف تاسو د هغه ولایتونو نومونه اخلم چې تر اوسه جوړ شوي دي او د دې د والیانو نومونه به تاسو ته واخلم پاینده کې که بیا تاسو غوښتل چې د هر ولایت د شورا د غړو نومونه باندې پوه شئ او تاسو غوښتل چې د ولایت د پیساب کمیسیونونو باندې پوه شئ او د کمیټو په نومونه پوه شئ او رئیسانو هغه هم ما سره ټول معلومات شته دی او کولی شم تاسو سره هغه شریک کړم راځم دغه شپږ دېرش ولایاتو ته چې د افغانستان تاسو معلومه ده 4 ولایته موږ تاسو لرو او په حدود 400 ولسوالیګانې لرو د یو فعلا شپږ دېرش ولایته جوړ کړي دي په کوزه پښتونخوا کې او ویلي چې نور ولایتونه هم کې زیات شي ځکه چې دا خاوره لویه ده او وسیع ده تاسو معلومه ده چې پاکستان خاوره د افغانستان نه لویه ده نسبتا او د افغان دلته ولای خدای صوبې لګي ساتلې دي د تقسیم شي د افغانستان د ولایتو په حساب زیاتې راځي او ولسوالیګانې هم د دنه زیاتې کې راتللی شي دا د تشکیلات د اداري د امورو د کنټرول لپاره بهترین کاری او دا نظم خي او بل دا چې دا خي چې مجاهدین پیاوړي شوي دي قوي شوي دي او په سیمو کې خپل لاسونه برشي او ډیر سیمې د دوی ازادي کړي دي نو البته باید یو اداري سیستم دی ولري دغه اداري سیستم لپاره دی رئیس مالی باید ولري نظامی باید ولري د قضا نفر باید ولري د استخباراتو نفر باید ولري شورا باید ولري او دا کار دوی ډیر ښه کار وکړي چې دا د فیصلې ته دوی ورسېدل او دغه شوراګانې دی په ټولو سیمو کې جوړې کړې او دا په خپل د پرونی برنامه چې هغه ورور پښتنه کړې و چې دا د پاکستان لاس دی او دا ډرامه ده د خپل تشکیلات په خپل خي چې دا د پاکستان د لاس تشکیلات نشي کېدل دومره وسیع پیمابل نه باندې تشکیلات جوړیږي داري دغه جوړیږي دا د آزاد غوښتونکو ډلو کار دی او دا به ان شاء الله خپل نغې ته رسیږي راځم د ولایتونو نومونه او د هغې د والیانو د تاسو ته راپېژنم ولایت دیرې اسماعیل خان د والی نوم محترم ثاقب ګنداپور ولایت جنوبی وزیرستان والی حاجی ابو طلحه صاحب ولایت کرم والی مولوی احمد کاظم ولایت اورگزی والی مولوی اجمل صاحب ولایت مردان والی مولانا عبدالحمید حماسی صاحب ولایت محمد والی ڈاکٹر حمود صاحب ولایت بنیر والی ابو سلطان صاحب ولایت چترال والی انقلابی استاد ولایت کوئٹہ دهرینای والی حزب الله صاحب ولایت پشین د قلعه عبدالله والی مولوی محمود صاحب ولایت شمالی وزیرستان والی محترم بلال فاروقی صاحب ولایت بنو والی مولانا صفدر صاحب ولایت لکی مروت والی مولوی سیف الله مروت صاحب ولایت ٹانک والی مولوی مسرور صاحب ولایت شانگله والی قاری اسدالله ولایت ملکند والی استاد زاد صاحب ولایت سوات والی استاد احسان الله صاحب ولایت دیر پایین
والی مولوی صبغت الله. ولایت دیر بالا والی مولوی ابرار صاحب. ولایت کرک والی عمر عیزام صاحب. ولایت کوهات والی قاری عرفان صاحب. ولایت خیبر والی قاری اسماعیل صاحب. ولایت پیښور والی صابر شاه. ولایت چارسده مولوی حیدر عرف شاجی صاحب. ولایت نوشهره والی قاری معاویه. ولایت صوابی والی مفتی طاهر خان. ولایت باجوړ والی مولوی ابراهیم خورا صاحب. همدارنګه ولایت گلگت بلتستان کشمیر والی مولانا عبدالحمید. ولایت هزاره والی شیخ صلاح الدین صاحب. ولایت شمالی پنجاب والی بلال غازی صاحب. ولایت جنوبی پنجاب والی محترم منیب الرحمن جس صاحب. ولایت جوب والی ایوبی صاحب. ولایت قلعه سیف الله حاجی لالا صاحب والی. ولایت قلات والی مولوی یاسر صاحب. او ولایت مکران والی مزار بلوچ صاحب. او ولایت کراچی والی مفتی سعد صاحب. نو دا تاسو وکتل چې دا دوی خپل والیان تعیین کړل او دا والیان کشمیر، پنجاب، کراچی، سند، بلوچستان او پیښور، خیبر پختونخوا ټول سیمو کې د خپل والیان مقرر کړي. یعنی د ښکارا کوي چې دا صفه د مجاهدینو او د ازادۍ دا صفه څومره وسیده او د هر ځای کې شورا تعیین شوې ده، رئیسان د کمیټو تعیین شوي دي او د افراد او د هر یو دغه دلته مجاهدینو ډلې دي، ګروپونه دي او هر ډله او ګروپونه دا دي. او تر دې حده پورې دغه دی چې ویل کېږي د بعضې سیمو کې چې د پاکستان د فوزونو 10,000 خپل قواوې هلته ځای په ځای کړي دي، لکه په شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، همدارنګې په نورو سیمو کې دلته د مجاهدینو په دی باندې دومره عملیاتو دا زیات شوي دي چې نن سبا دوی مجبوره دي چې یا دا عساکر تعداد زیات کړي او یا دا د دیزنې وباسي. نو په دې بابت کې دا دغه دی. او زه په آینده ورځو کې د شمالي وزیرستان د والی محترم بلال فاروقي خاص فعالیتونه او کارونه چې په دې ساحه کې کړي دي تاسو سره به شریک کم، او همدارنګه د نورو والیانو فعالیتونه چې ما ته راځي هغه به تاسو سره شریک کم. او که چېرته تاسو د تشکیلاتو نور معلومات غوښتل تاسو کولی شئ ما ته پوښتنه کې د هر سیمې نوم لیکئ. زه په هماغه برنامه کې د هماغې سیمې د ټولې شورا د غړو نومونه به تاسو در کوم چې د شورا د کمیسیون غړي څوک دي او د ریاستونو د کمیټو مشران څوک دي او والی څوک دی، هغه به ډله تاسو ته معرفي کوم. دا یو لویه لاسته راوړنه ده، کامیابي ده او دا ښیي چې هغه کوم شی چې زه لګیم د هغه لپاره مبارزه کوم او ټول ماته وایي چې ته خوب ګورې او خیال پلو ګورې. انشاءالله دا به دوستان ته ثابته شي چې دا به خپل ځای ته رسیږي، لوی افغانستان به جوړیږي او پاکستان به د منځه ځي. په دغه هیله سره تاسو ټول د رب العزت په دربار ته سپارم. هیله ده چې برنامه وګورئ، دوستانو سره شریکه کړئ او زما چینل افغانستان پانوراما سیمای افغانستان یا د افغانستان سره دوستان سره شریکي. تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.